خو د فیصلې د اعلان څخه دمخه زه دې ته څو خبرې سپۍ د معلوماتو لپاره شریکوم. کوم وخت چې زه رالم نو په هغه وخت کې ما اعلان وکړ چې زه د امن د قلم او د علاقې د فلاح د بهبود د ترقۍ لپاره کار کوم او د دې لپاره راغلی یم. په هغه کې یوه خبره بله ما وکړه، ګوره چې د خلکو سر په خلاص شوی دی یا نه دی خلاص شوی. ما دې ته دا عرض وکړ ورټوله بلوچستان ته، ورټولو پښتنو ته چې زه کوښښ کوم چې دلته زموږ په صوبه کې تقریبا د 8-10 ملکو ایجنسیانې کار کوي او هغه ته په دا نوې دنیا کې پراکسیز وایي. پراکسیز څه شی دی؟ پراکسی دا دی چې ستا واک، اختیار، وسایل، ساحل دا هر څه د هغه ملک په خپل مفاداتو کې راګرځي، د خپلو مفاداتو دپاره استعمالوي. نو د هغه لپاره په 2008-2011 کې چې دا ټوله ملکونه په افغانستان کې شامل وو، د هغو دا فیصله شوې ده چې په بلوچستان کې به موږ دغه لار د ساحل دا به څنګه خراب وو. په هغه کې سرفهرست هندوستان او امریکا وه. نو فیصله دا وشوه چې د لارې پر هر طرف، که د چمن لار ده، که د وزیرستان لار ده، که د تورخم لار ده، په دې لارو کې به موږ حکومتي اقدامات هم کوو، ډرون حملې به هم کوو، او دغه خلک به دا پښتانه به یو بل ته نه سره پرېږدو. د پښتانه حقیقتا زور چې دی هغه په 3 نقاطو باندې دی. کوم وخت چې ملا و، سید و، د کلي مشر دا درې سره ملګري شي، پر هغه باندې به هېڅ قوت چې دی د هغه زور نه رسېږي. متاسفانه اول خو دغه زموږ درې نقطې سره جلا کړې. ملا پر جلا لار لاړې، مشر پر جلا لار لاړې، سیاسي پر جلا لار لاړې. نو دا رقم زموږ سید پر جلا لار لاړې. تاسې وګورئ، تاسې لږ دا ګریوان ته سر ورچوک کړئ او معلومات وکړئ، پوښتنه وکړئ چې نن تر ګوتو زیات معاملات چې دي هغه په ګلستان کې. ولې؟ وجه څه شته؟ د هغه څه پر 2 نمبر باندې په چمن کې دي، د هغه څه پر 3 نمبر باندې په ټوله بلوچستان کې په بلوچ کې دي. دغه لار بندول پکار دي. ولې؟ په دې کې د چین تقریبا 1 ټریلیون یعنې 1,000 بلیونه 1,000 اربه روپۍ پر دې خرڅ شوي دي. په دې کې 80 ملکه شامل دي. نو کله که موږ پښتنو دا راز پیدا کړي، کله چې موږ په دغه معامله کې شریک شو، کله چې موږ د خپل ماینز، منرلز او د روډ بازخواست وکړي، کله چې په دا معاملو کې موږ شریکان شو، موږ د هېچا مقابله نه کوو، موږ د هېچا ثبات نه وړو. زموږ په علاقه کې موږ امن غواړو، اول. دوم، موږ ترقي غواړو چې زموږ ته، او درېم زموږ خلک مه وژني، موږ مه وژني. موږ ډېر د امن خلک، موږ ډېر د لارې خلک. په دنیا کې چې کوي څوک په بزنس پوهېږي هغه پښتون دی. په دنیا کې چې څوک کاروبار کولی شي هغه پښتون دی. نو د خدای دپاره دا کیسه د بل سره مه کوئ چې دوی موږ وژنئ او زموږ بې مرګه بل علاج دی. دغه دښمني د 53 کالو شو. اوس دا دښمني ختموي څوک؟ دا دښمني حکومت ختموي. په 15 کاله کې
حکومت دلته شته نه، نه ډي سي شته، نه ای سي شته، نه پټواري شته، نه تحصیلدار شته، نه قانونګو شته. نو د امر به څوک راوړي؟ بیا یو سړی څوک مړ کړي هغه راشي په قوم نه نرسي، ټوله قوم یې دفاع کوي. موږ باید چې دا دفاع وکړو، موږ باید چې د سوله لاس خاوند خو هغه خلکو ته وسپارو چې ده د هغوی جرم کړی دا معامله به پر هغه ځای ختمېږي. مګر چې که معامله قوموت سره ده، قوم یو قوم بل قوم نشي فتح کولی، نشي دغه ځای بارولی. دا په زراو کورونه دي، په زراو خلک دي، دا ولسونه دي، دا د ټوله علاقه کې ته اوس وګوره. اوس په هر ځای کې چې لار ده او وسایل دي، په هغه ځای کې خلک مري، خلک راکېږي. خو بهرحال زه اوس نور وخت پرې نه اخلم، دا صرف د دې لپاره چې دوی په دې خبره سر خلاص کړي، ځان په پوه کړي او خپلو بچیانو باندې تعلیمونه وکړي چې هغه د هغو خلکو سره چې دغه سلسله په مخ اخیسته ده د هغو سره خبرې وکړي، د هغو سره خلاص په خپله سر په خلاص راسي توپک ته ورځې واچوي، د خدای ورې ته وګورئ، د قرآن ورې ته وګورئ. توپک د مسلې حل نه دی، توپک یوه خبره نه حل کوي. راسي سره کښېنو، راسي دا معاملات حل کړو، راسي بزګري وکړو، راسي کلو ته واچوو، هلکانو ته علم ورکړو، دیني علم ورکړو، دنیاوي علم ورکړو. اوس نور وخت نه اخلم، د فیصلې وخت دی. کور یې ودان، خدای دې خیر ورکړي و دواړو کورنیو ته. اوس موږ دغه درو څلورو د جرګې ممبرانو